داسې په کال 2000 شلم کې د جولای په میاشت کې د بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې لکه د ډاکټر الله نظر بلوچ لیبریشن فرنټ، د بشیر زیب BLA، د ګلزار امام بلوچ ریپبلیکن آرمي او د بختیار ډومکي بلوچ ریپبلیکن ګارډز سره یو ځای شوې او په ګډه باندې د عملیاتو پریکړه وکړه. په دې نوي اتحاد کې وروسته بیا د سیندیانو وسلواله ډله سیندو دیش هم شمولیت وکړ او د دې نوي اتحاد نوم براس وټاکل شو او دې ټولو ډلو له دې پس د پاکستان حکومت خلاف د جنګ کولو اعلان وکړ. د پاکستان او بلوچو ترمنځ دا مسلې شروع شوې څنګه دي؟ د پاکستان د جوړېدلو پر وخت په کال 1940 کې بلوچستان په 5 مختلفو حصو تقسیم و. یو پکې د بریټیش بلوچستان په نامه هغه سیمې وې کوم چې انګریز له افغانستان څخه لاندې کړې وې او دویم بیا د بلوچستانو خپل ځان ته حکومت یعنی ریاست کلات و او پاته درې سیمې لکه خاران، مکران او لسبیله. په دې سیمو کې د بلوچ کم مشران چې وو هغوی د قبیلو په شکل کې دا سیمې تر خپله ولکې لاندې کړې وې او په دې علاقو کې حکومت کوئ. یعنې موږ داسې ویلی شئ دا هغه سیمې وې کوم چې د ریاست کلات څخه باغي شوې وې. د پاکستان د جوړېدو سره سم بریټیش بلوچستان د پاکستان برخه شو. ریاست کلات او پاته درو نورو سیمو د پاکستان سره د شاملېدو یا نه شاملېدلو لپاره د 3 میاشتو وخت واخیست. د 3 میاشتو له تېرېدلو سره سم خاران، مکران او لسبیله هم د پاکستان برخې شوې او اوس یوازې ریاست کلات په منځ کې پاتې شو او شاوخوا کوم سیمې چې هغه د پاکستان برخه ګرځېدلې وې. د هغه وخت د ریاست کلات مشر خان افکلات د خپلې سیمې د بلوچ سیاسي مشرانو سره مشوره وکړه او دوی په ګډه دا پرېکړه وکړه چې دوی به د پاکستان برخه نه ګرځي. خو په همدې وخت کې د انډیا په ریډیو کې یو اعلان خپور شو چې ریاست کلات غواړي چې له انډیا سره وصل شي او له دې لپاره د ریاست کلات مشر خان افکلات د انډیا ته یو لیک یا معاهده هم لیږلې ده. له دې اعلان سره سم پاکستان خپل پوځ کوټې ته ولېږی او پر ریاست کلات باندې د عملیاتو تیاری پیل کړه. خان افکلات د هندوستان ریډیو پر دې بیان باندې احتجاج وکړ او وروسته بیا د هندوستان د هغه وخت وزیر اعظم جواهر لال نهرو معافي هم واخیسته. خو پاکستانی پوځیان تیار وو تر څو کلات ته داخل سي. خان افکلات په خپل کتاب انصار بلوچستان کې لیکلي چې پر کلات باندې د پوځیانو د چړایي درولو لپاره دو په تعزیله د خپلو ملګرو سره د مشورې بغیر له پاکستان سره معاهده لاسلیک کړه او کلات یې پر پاکستان کې شامل کړ. دا فیصله بیا د خان افکلات کشر ورور پرنس عبدالکریم ونه منله او د پاکستان خلاف وسلوال بغاوت پیل کړ. دا اول وسلوال بغاوت زیات ونه چلیدی او شاوخوا 6 میاشتې پس پرنس عبدالکریم ونیول شو او بندي کړل شو. بیا وروسته په کال 1956 کې په بلوچستان کې هغه وخت شخړې رامنځته شوې کله چې د ولین اختلاف په ټول پاکستان کې یو سیاسي جدوجهد شروع و. شاوخوا 2 کاله پس یعنې په کال 1958 کې په بلوچستان کې حالات دومره زیات شو چې پاکستان یو وارې بیا بلوچستان ته خپل وسلوال پوځ ولېږل او پوځي عملیات شروع کړو. د خان افکلات واکیلې ته شاوخوا 15,000 پاکستاني پوځیان داخل شو. د خان افکلات کورنیان په یوه کمره یا خونه کې بند کړل شول او د دوی مطابق د خان افکلات مطابق د 2 کور څخه زیات شان پاکستاني پوځیانو غلا کړل. له دې عملیاتو وروسته پر پاکستاني حکومت د پاکستاني پوځ له کودتا وروسته په پاکستان کې ماشاءالله ولګېده. په دې وختونو کې زیاتره بلوچ سیاسي مشران پاکستاني پوځیانو یا هم نیول او یا هم یې له منځه وړل یعنی وژلې او ځینې بلوچستان بیا په غرونو کې د پوځیانو خلاف جنګېدل هم. په دې جنګیالیو کې د بلوچستانو د جنګیالانو د 90 کالو مشر نواب نوروز خان هم شامل و. د دې سپینګیري نواب کور پاکستاني فوجیانو بالکل له منځه وړی او بمبار کړی و. د کور د بمبار کېدو پس دی له خپلو زمنو سره په غرونو کې د پاکستاني فوج خلاف جنګېدی
او پاکستاني فوجیانو ته خورا زیات تاوانونه رسول. پاکستاني فوجیانو له ده سره په وار مذاکرات کول خو ناکامه کېدل به. اخیر کار پاکستاني فوجیانو له ده سره پر قرآن شریف باندې لاس کېښود او دا یې قسم ورسره وخوړ چې له ده سره به مذاکرات کېږي او له ده سره به د عزت والا معامله کېږي او دی به معافېږي. خو کله چې دی له غرونو سره له خپلو جنګیالیو سره راکښته سو، پاکستاني فوجیانو سمدستي دی ونیوی او جیل ته یې یووړ. مقدمه ورباندې وچلېده او په عمر قید باندې یې سزا کړ. دا نوي کلن نواب نوروز خان په جیل کې ومړ او د ده د زمنو سره د ده اووه خپلوان په همېوه ورځ باندې فانسي کړل شول. ایوب خان په خپله ذاتي د بلوچانو سخت خلاف و او په کال 1962 کې په کوټه کې په یو تقریب کې ایوب خان بلوچانو ته په اشارې سره وویل که چیرې دوی خپل فکر بدل نه کړي نو دوی به په راروان وخت کې بالکل په مکمله توګه له منځه یوړل شي. په دې وختونو کې د بلوچانو سیاسي مشرانو لکه سردار عطاالله منګل، میر غوث بخش بیزندو، نواب اکبر بگټي او نواب خیربخش مري خورا اوږده جیلونه تېر کړل. په کال 1901 کې د ایوب خان ماشاءالله ختمه کړل شوه او یحیی خان دا سیاسي کم بندیان چې ول دا یې له جیلونو څخه آزاد کړل. 1 یونټ یې ختم کړ او د پاکستان اول عام انتخاباتو هلې ځلې شروع شوې او په بلوچستان کې د نې په نامه پارټۍ یا ګوند په کم کې چې د بلوچانو سره سره پښتانه قومي مشران هم ول، دې ګوند په بلوچستان کې خپل حکومت چې و هغه جوړ کړ او په بلوچستان کې کوم مستوال جنګ چې و هغه تر ډېره حده پورې ختم شو. د وزیر اعلی په توګه سردار عطاالله منګل وټاکل شو. په دې وخت کې د بلوچانو بل مشر نواب اکبر بگټي د نیب حکومت خلاف لاړی او عطاالله منګل او میر غوث بخش بیزنجو یې له واک څخه د ذوالفقار علي بوټو په مرسته لرې کړ او تورونه یې پورې کړ چې دا بلوچ سیاسي مشران وسلوالې ډلې را غونډوي تر څو په پاکستان څخه د ازادي یا د بېلتون غوښتنه مخته کېږدي. نواب اکبر بگټي په خپلو بیانونو کې پر دې بلوچ سیاسي مشرانو باندې تورونه پورې کړ چې دوی د BLO په نامه یوه وسلواله ډله هم جوړه کړې او دوی د دې ډلې خپله خزانچې هم پاتې شوی دی. ذوالفقار علي بوټو، میر غوث بخش بیزنجو او عطاالله منګل له واکه لرې کړ او پر ځای نواب اکبر بگټي د بلوچستان گورنر وټاکی. خو یو څه وخت لا نه و تېر شوی چې د ذوالفقار علي بوټو او نواب اکبر بگټي تر منځ سیاسي اختلافات تر دې حده ورسېدل چې نواب اکبر بگټي هم د بلوچستان د گورنرشپ څخه استعفا ورکړه. په دې وخت کې بوټو راولاړ شو او د بلوچستان گورنر یې خان افقلات وټاکی او په بلوچستان کې پوځي عملیات هم دغسې جاري وساتل شو او په کال 1904 کې پاکستاني فوجیانو د ایراني ځواکونو په مرسته پر بلوچانو باندې خورا غټ پوځي عملیات وکړ. په کم کې چې شاوخوا 3000 څخه زیات کم بلوچان شول ووژل شول او تر 1000 نور بلوچ وسلوال بیا پاکستاني فوجیانو ته تسلیم شول. په کال 1908 کې په پاکستان کې یوه بیا پوځي کودتا وشوه او د پاکستان واک اختیار جنرال ضیاءالحق په خپل لاس کې واخیست. جنرال ضیاءالحق په بلوچستان کې روان پوځي عملیات ودرول او کم سیاسي بندیان شول هغه یې ټول خوشي کړ. په دې وخت کې د بلوچانو مشر خیربخش مري د افغانستان و مرکز کابل ته کډه شو او سردار عطاالله منګل بیا و لندن ته ولاړی او خودساخته جلا وطني اختیار کړه. اوس په میدان یوازې نواب اکبر بگټي پاته و که څه هم د مخکې د نیب خلاف تللی و خو اوس بلوچ کامي ناره د دو په لاس کې وه او ده هم د بلوچانو د حقوقو لپاره غږ پورته کول شروع کړل. له دې پس د پاکستان په سیاست کې که څه هم کته پورته بدلونونه راتلل خو په بلوچستان کې کم پوځي عملیات یا وسلواله ډله نه وه فعاله تر څو په کال 1999 کې د جنرال پرویز مشرف د کودتا سره سم په بلوچستان کې د سوی پر ګیس باندې یو بیا شخړه تازه شوله. د پاکستان حکومت له سوی څخه د ګیس د راوتلو په مد کې د هغه ځای و مشرانو ته په خاصه توګه نواب اکبر بگټي ته په زیات تعداد روپۍ ورکولې
خو د جنرال پرویز مشرف د راتګ سره سم نواب اکبر بگټي د دې پیسو د زیاتولو غوښتنه وکړله او جنرال پرویز مشرف دا غوښتنه بالکل له سره رد کړله او دا رقم د نواب اکبر بگټي او جنرال پرویز مشرف ترمنځ اختلافات ورځ تر بلې په زیاتېدو شو تر څو په کال 2015 کې د سوی په هسپتال کې پر ډاکټرې شازیه مري باندې د یو پاکستاني فوج کیپټن له لوري جنسي زیادتي وسوه د دې کیس اول مقدمه نګرش کول وروسته بیا انصاف نه کول د دې لامل شو چې په سوی او شاوخوا سیمو کې پر سوی ګیس کم پایپونه چې دي پر هغوی باندې د بلوچ وسوالو ډلو غټ بریدونه شروع کړل شول او د پاکستان پنجاب او سند کم ګیس و هغه بالکل په ټپه ودرېدی تر څو د هغه وخت د پاکستان فوج او د ملک مشر جنرال پرویز مشرف و نواب اکبر بگټي ته اختیار ورکړ او و سیمې ته یې ټانګونه هلیکوپټر او شاوخوا 4.5 پاکستاني فوجیان ولېږل او د جنرال یحیی خان په رقم بلوچستانو ته اختیار ورکړ که چیرې دوی دا کم وسلوال جنگ چې دی هغه ونه دروي نو دوی به بالکل له منځه یوسي او په مکمله توګه به له دې سیمې څخه بلوچستان ختم کړي نو له همدې څخه د بلوچستانو او د پاکستاني فوجیانو ترمنځ یوه بیا نښته رامنځته شوه او په غټ شمېر دلته کم جنګ شو هغه پیل شو نواب اکبر بگټي لاړی و غرونو ته وختئ او پر 28 اګست د بلوچستان په کولو غرونو کې د نواب اکبر بگټي پر ځای باندې پاکستاني فوجیانو عملیات وکړ او هغه یې وواژه د بلوچستانو د دې سیاسي مشر نواب اکبر بگټي مړی په سرکاري توګه په داسې حال کې ښخ کړل شوی چې د دوه تابوت ته د یوه پر ځای 2 کلفونه ورلوېدلي وو او د نواب اکبر بگټي د خپلوانو په شمول به هېڅ چاته هم اجازه نه وه چې په دې جنازه کې ګډون وکړي د نواب اکبر بگټي د مرګ سره سم په بلوچستان کې بلوچ وسلوال ډلې یا بلوچ وسلوال فعالیت خورا زیات شو او تر دې مهاله یعنی تر کال 2023 تر اخره پورې لا هم دغسې دوام کوي او ورځ تر بلې په زیاتېدو دی دا وه د نن کیسه له موږ سره په کمنټ سیکشن کې خپله رای ضرور شامله کړئ تر څو موږ دا کار تر تاسو پورې په نور ښه ډول در ورسوو